نن به موږ آغاز کوو چې موږ به د آټوکیډ فایل به څنګه تاسو ته په سکیچ اپ کې راوړو او څومره چې د آټوکیډ ډرایینګز وي هغې باندې به موږ سکیچ اپ کې څنګه کار کوو. موږ له په سټارټ کې کمې خبرو خیال ساتل پکار وي چې موږ په هغې سره آټوکیډ فایل چې کله سکیچ اپ ته راوړو چې د هغې نه مخکې موږ په هغې کې په آټوکیډ کې څه کار وکړو او بیا موږ د هغې نه بعد دا په سکیچ اپ کې امپورټ کړو. انشاءالله تعالی تاسو به هغه څه زده کوئ چې ستاسو په پریکټیکل فیلډ کې په کار راځي. زما نوم دی تسبیح الله او زه ایز 3D آرټسټ او 3D ویژوالایزر کار کوم په سعودي عرب کې او زما کوشش به دا وي چې تاسو ته زه هغه څیزونه وښایم چې کوم تاسو ته په فیلډ کې مخې ته راځي. ننني کلاس کې زه صرف د آټوکیډ کې ما یو روم جوړ کړی دی او دې سره یو واشروم دی، نو دې کې چې کومې ضروري خبرې دي هغه یاد ساتل پکار دي. ګوره د بعضې نیم څیزونو موږ ته هلته په سکیچ اپ کې ضرورت نه وي، لکه لیر دی، که دا تاسو دې کې اپ کوئ یا ډیلیټ کوئ نو هم څه مسله نشته، او که تاسو راوړل هلته پې کار کوئ نو هم څه مسله نشته. صحیح ده. نو زه به دغه شان دا څیزونه به زه ډیلیټ کړم، د دې ضرورت ما څه نشته، دا ماته پته لګي. زه به دا فایل دغه شانتې سیو کړم، زه دا سیو کوم او زه به دا په سیو کړم په ډاونلوډ کې. یا ساتئ په سکیچ اپ موږ سره د آټوکیډ نه دوه فایله سپورټ کوي چې یو ډي ډبلیو جي دی. ډي ډبلیو جي چې کوم دی دا د ډرایینګ ایکسټنشن دی، بل موږ سره دی ډي ایکسپ هم یو ایکسټنشن دی چې آټوکیډ هم سپورټ کوي، اډوب السټریټر هم سپورټ کوي او سکیچ اپ یې هم سپورټ کوي. که تاسو سره اډوب السټریټر کې څه کار وي نو تاسو سکیچ اپ کې امپورټ کولی شئ په دې طریقې سره. دا وګوره هلته هم تاسو سره دا اپشن شته چې ډي ایکسپ کې تاسو یو فایل ایکسپورټ کولی شئ. نو زه به دلته ډایرکټ په آټوکیډ کې وکړم، همدې یو کې مې وکړه لیټسټ چې کوم ورژن دی زه به دې له نوم ورکړم ون روم به ورته ولیکم او دا ما دې نه سیو کو. اوس به ځم سکیچ اپ ته او یاد ساته چې کله تاسو آټوکیډ ته راشئ تاسو اول یونټس وګورئ چې دا کوم یونټس دي نو بیا پای کې کار کوئ. لکه تاسو دلته راشئ، زه پریس کوم یو ان او یو ان سره به تاسو ته پته لګي چې دا آرکیټیکچرل دی او دلته دا لیکلي دی وګوره نو انچز کې دي موږ سره، نو تاسو هلته هم په انچز کې کار وکئ. اوس به تاسو آټوکیډ فایل به څنګه امپورټ کوئ نو تاسو به راځئ فایل ته، فایل کې هلته امپورټ نه بعد به تاسو ته ډایلاګ باکس کولاو شي، تاسو به لاړ شئ کوم دی کې فایل دی ما هلته په ډاونلوډ کې به ون روم باندې ما سیو کړو، نو زه به دا امپورټ کم. دلته موږ سره څه اپشن دی بیا تاسو کتلی شئ، لکه دلته لیکلي چې انچز، نو دا هغه یونټس چې آټوکیډ کې کوم یونټس دی دلته تاسو ته شو کوي. صحیح ده. دا نورې خبرې چې کوم دي لکه امپورټ میټیریل شو او پیسز وغیره چې کله 3D کې سره ډرایینګ وي نو هغې لپاره دا خبرې دي. میټیریل لکه اوس موږ آټوکیډ کې میټیریل نه دي ورکړي نو دلته نشته دی، موږ به چیک اپ کړو. د دې خبره دا ده پریزرو ډرایینګ اوریجن چې کوم دی اصل کې موږ چې کله غټ لیول باندې کار کوو، لکه اوس موږ چې کله لینډسکیپینګ کوو نو هغه موږ په اوریجنل کوارډینیټ باندې کار کوو، نو بیا موږ دا چیک آن کوو چې موږ ته دلته هم په هغه کوارډینیټ کې شو شي. نو دا زه اپ ساتم او زه راځم امپورټ. دې کې دا ماله دغه راکوي معلومات چې یاره دې کې 219 لیر دي، ظاهره بر دې کې 219 لیر نشته. هغې کې آټوکیډ کې وګورئ موږ سره هغې کې بلا شی لیر شو کوي، خو اصل کې دا بل ډرایینګ نه راغلي دې ته. صحیح ده. نو دا ډرایینګ اصل کې ما سیو کړی نه و، ما په بل ډرایینګ کې دا کاپي کړی نو هغه لیر هم په دې کې پاتې شوي، نو دا هغه 219 لیر دي. حالانکې موږ دې کې 3 لیر یوز کړي تاسو ته به ښکاري. او بیا موږ سره آرک دي، نو دوه پکې آرک دي او لاین دی او پولی لاین دی، نو دا داسې هغه انفارمیشن دی د ډرایینګ چې کوم پراپرټیز دی تاسو ته ښایي. زه به اوکې کړم. اوس که تاسو دا وګورئ نو دا تاسو سره بالکل بلیک کلر کې راغلی دی. تاسو وایئ چې آټوکیډ لیر چې کوم دی دلته هم دې شو شي، دلته وګوره دلته تاسو سره لیر دی، دروازې ریډ کې دي، کړکۍ او دا روشندان چې کوم دی دا بلو دی. نو تاسو به داسې په سکیچ اپ کې څنګه کوئ، یاد ساتئ په سکیچ اپ کې لیر ته ویلی کېږي ټیګز. صحیح ده. نو دلته چې موږ سره په آټوکیډ کې لیر وي نو دلته موږ سره ټیګز دي. نو تاسو به د دې دا کوم سیټینګ دی دا به څنګه آن کوئ، بای ډیفالټ دا په دې باندې اپ وي. تاسو به راځئ د سټایل ته، سټایل کې به تاسو د ایډیټ کې ولاړ یا بیا به تاسو دا چک کوئ او دې کې به راشئ لاندې آل بای میټیریل به آن کوئ. اوس هم تاسو نه شو کېږي، بیا به راشئ همدې ایډیټ کې به ولاړ یا بیا په دې بلو باکس باندې کلیک کړئ او بیا به دلته لیکلي وي کلر بای ټیګ. کلر بای ټیګ مطلب لکه کلر بای لیر. صحیح ده. نو زه به په دې کلیک کړم. اوس وګوره چې څنګه کلر تاسو سره آټوکیډ کې هغه شان دلته هم رالو. صحیح ده. اوس تاسو به دلته وګورئ تاسو دې کې ټیګ به هم لیکلي، دا ټول اپ کوم دلته وګوره ټیګز دا موږ سره لیر دي دا ټیګز. نو په دې کې موږ سره 100 لیر دي، وګوره موږ سره ټوټل 3 لیر دي. دا لیر چې کوم دی دا هغه 0 لیر دی. صحیح ده. دا چې کله په دې کلیک کوئ نو ګوره دا اوس تاسو ته وایي چې یو کین ناټ هایډ د کرنټ ټیګ
ته نشي بندولی چې کوم ټیک دی وخت کې کرنټ دی. دا چې کوم دی سم مخامخ پن لیکلی وي نو دا کرنټ دی. زه په دې باندې کلیک کوم نو سپین دا شو، زه دا کلوز کولی شم وګوره، او دا نشم کولی. صحیح ده. او دې ته وګوره، دې کې دا تاسو دغه شان کنټرول ساتلی شئ. زه راځم دې ته وګوره. صحیح ده. نو دا لیر دی تاسو سره. نو لیر په سکیچ اپ کې دغه شانتي اوپن کیږي. بل لیر جوړوي نو تاسو به راځئ په دې پلس باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به ټیک په نوم باندې هلته لیر راځي، هلته ټیک راځي، نو تاسو له نوم ورکولی شئ. صحیح ده. نو ما سره دې وخت کې زه ولاړم، زه یم چې یاره زه دې کله کار کوم نو زه دې په یو نوي لیر کې وکړم، نو زه به دې له ورکړم 3D. صحیح ده. ما له 3D ورکو او دا دې زه دیز نه پن باندې مې کلیک کو نو دا مې دیز نه آن کو، لکه زه چې اوس کوم کار کوم او په دې 3D کې کېږي، لکه کنټرول به زه 3D نه ساتم. اوس به موږ څه کار کوو، تاسو چې کله فایل امپورټ کو نو تاسو به دا 3D ته اړوئ. څنګه به اړوئ؟ اول به دا وګورئ، دا تاسو سره ګروپ کې دی. صحیح ده. دا یو ګروپ دی. نو تاسو اول د دې نه ګروپ ختم کړئ. زه به د دې نه دا ډور او وینډو اپ کړم، صرف دا به پرېږدم او د دې نه دا ګروپ ختم کړئ. نو دا به څنګه ختموئ؟ رایټ کلیک به وکړئ، دا به ایکسپلورټ کړئ. صحیح ده. چې کله دا تاسو ایکسپلورټ کړو نو وګوره دا تاسو سره بیل شو. تاسو دا لیر هم ډیلیټ کړئ، د دې ضرورت نشته. نو لیر به څنګه ډیلیټ کړئ؟ په دې باندې رایټ کلیک وکړه او سلیکټ آل ټیګ. وګوره سلیکټ شو، چې بلو شي نو سلیکټ شي، نو دا ډیلیټ. بیا دې وینډو باندې کلیک وکړه، رایټ سلیکټ آل ټیګ، نو په دې کلیک کړه نو دا به هم ډیلیټ شي. ما ته دې ضرورت نشته دی ځکه ډیلیټ کوم. اوس به زه وایم چې زه راځم د لاین ټول په مدد سره زه دا پیس کریټ کوم. پیس کریټ کول ضروري دی. اول به پیس کریټ کوئ، بیا به 3D ته وړئ. ته وګوره صرف کلیک پې کوئ داسې دې ګوټ نه دې ګوټه پورې او دې پورې، چې دا بند وي که نه نو دا به تاسو سره دغه شان پیس کریټ کوي. اوس وګوره تاسو سره دا پیس کریټ شو، نو دا به اوس تاسو 3D ته څنګه اړوئ؟ صرف د پش پول کمنډ په مدد سره به دا تاسو 3D ته واړوئ داسې. ته وګوره. صحیح ده. نو څونه هایټ وله ورکوئ؟ زه وایم دا د 11 فوټه شي. داسې دا دیواله. اوس په دې باندې صرف ډبل کلیک وکړه، دا به 11 فوټه بره هایټ والي. صحیح ده. او داسې په دې باندې وکړه، دا به 11 فوټه هایټ والي. اوس به دا ځای نه موږ څنګه بندوي؟ طریقې ډېرې دي. نو تاسو ته ما هغه د دې طریقه چې کومه کړې وه نو تاسو دا ټول استعمال کوئ. زه اول کړکۍ بندوم. نو کړکۍ به څنګه بندوم؟ زه له دې نه راځم داسې یو ګایډ لاین هله مسونه د ځمکې نه 2 فوټه کړکۍ موږ ته اوچته وي، نو زه به 24 انچ والم او بیا به زه دلته دغه شانتې یو پرې ګایډ لاین د پاسه به زه یو لاین راکاږم او لاندې به هم راشم، دې کې به هم یو لاین راکاږم. نو ګوره دا به ما سره بند شي. ته وګوره صرف به دې طرف ته ایکسټروډ کوئ، نو داسې به یې موو کوئ. وګوره. صحیح ده. بل تاسو به څه کار وکئ؟ یو بل دغه والی ګایډ والی، د ټیپ میجرمنټ په ذریعه ګایډ علم. نو موږ سره دا ګایډ به کړکیو دروازې دواړو لپاره وي، نو زه به دې نه 2 فوټه ګایډ والم. صحیح ده. اوس به تاسو بیل لاین ووهئ. د دې پوینټ نه چې کله تاسو سره کراس غوندې جوړ شي نو پېښه چې دا تاسو لا انټرسیکشن درکوي. صحیح ده. او داسې راشي دلته یو واله. صحیح ده. دغه یو موږ سره په غلطۍ کې وشو، دغه ضرورت نشته دی. نو تاسو دغه کلوز کوئ، دا ډیلیټ هم کوئ، څه خبره نه ده. ګوره دلته راشي هغه شان ډیلیټ کېږي. تاسو ته ما طریقه ښودلې چې څنګه کېږي. او بل دلته موږ سره دروازې لپاره دا کول پکار دي. نو دلته کلیک کا، میربره نه دروازه بنده که داسې. نو وګوره تاسو به بنده شي. داسې دا ایکسټروډ که دې کې دې فیس باندې دا ورته دغه شانتې سنیپ که. ته وګوره تاسو سره دا کړکۍ جوړه شوله. دې بل طرف ته راشئ. تاسو به دلته یو ګایډ والی. نو ګایډ به څنګه الی؟ ټي کمانډ په ذریعه باندې د دې نه د دې ایچ نه والی داسې علم او 7 فوټ کې علم. دا وشلو. زه به دا د دې نه به زه راشم په دې ریډ اکسس باندې او بیا به دا دلته به دا بند کم. صحیح ده. نو موږ سره هغه هم بند شو، راځي ضرورت نشته را بندېدو. زه به دغه ډیلیټ کم او راشه دا راشه په دې باندې داسې یو ځای که. ته وګوره اوس دلته موږ سره دا دغه دی څه ته وایي روشندان دی. روشندان د ځمکې نه موږ څه څونه اوچت دی؟ نو زه به والم چې روشندان ما سره ځمکې نه اوچت دی تقریبا 9 فوټه. صحیح ده. او بیا به زه د دې ګایډ نه به د دې نه به زه لاندې والم تقریبا زه به والم 1 فوټ به ترې نور والم. دا ما سره روشندان شي، نور دی به زه بند کړم. ګوره ورته
داسې راشه په دې باندې کلیک کا. ته وګوره د دې ضرورت ما سره نشته بندېدو، زه به صرف دا بند کم، دا به ایکسټروډ کم دا سایډ، او لاندې نه بندول پکار دي. نو تاسو به سمپل داسې یو ځای کوئ. ته وګوره او دلته به یو لاین ووهئ نو دغه نور به ترې ډیلیټ کړو. ګوره دا به زه لاین کم، نو دا ما سره بیل شي، او که دا تاسو ډیلیټ هم کو څه خبره نشته، خو زه لا ډیلیټ کوم نه. زه اول دا دیوال دلته رسوم ځکه چې دا نه یې رسېدلی. صحیح ده. اوس وګوره هغه که اوس ډیلیټ کړو نو څه مسله نه کوي. ته وګوره د تاسو سره روشندان هم جوړ شو. صحیح ده. دلته دا مسله کوي چې موږ سره دا ونه رسېدو، تاسو بل ته پین ټول راوالی او صرف بیا کلوز کوئ، تاسو سره به کلوز شي. صحیح ده. وګوره دلته وګوره دا روشندان هم جوړ شو، او دلته دا دروازه هم جوړه شو، هغه دروازې هم جوړې شولې. نو تاسو په دې طریقه باندې په ګایډ په ذریعه باندې کار کولی شئ. ګایډ تاسو له کار ډېر زیات تیزی. انشاءالله موږ سره اوسئ. موږ به را روانو کلاسونو کې تاسو ته نور هم په 3D کې کار کوو. 3D کې به موږ تاسو ته ډېر زیات کار کوو، تاسو به ډېر څه زده کوئ. 3D یوازې داسې نه چې تاسو په دې صرف جاب وکړئ، 3D باندې تاسو فریلانسینګ ډېر کولی شئ، او 3D په ذریعه باندې تاسو خپل ماډل جوړولی شئ، 3D ماډل، او هغه بیا په ویب سایټ باندې خرڅولی شئ. د دې کلاسونو کې زه په بیسک لیول څه خبرې کوم، کېدای شي تاسو له دا درځیم، که چا له نه ورځي دا د هغوی دپاره دی، او زه وایم چې تاسو ته یو څیز بیسک نه وشي چې تاسو ته څه کنفیوژن نه وي. انشاءالله امید دی تاسو به دا کلاس خوښ شوی وي. ما له بل کلاس پر اجازت راکئ. د الله حافظ.